په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ملي ارشیف ریاست له لوري د قرآن کریم د خطي نسخو نندارتون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شو. په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وویل اسلامي امارت ژمن دی چې د افغانستان ټول تاریخي آثار او آباداتو څخه ساتنه وکړي ترڅو راتلونکي نسل ته پاتې شي. په وینا یې اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه تاریخي آثار نور هیوادونو ته قاچاق او یا هم ورته کوم زیان ورسوي. امارت اسلامی افغانستان با تمام معنا انشاءالله به این متعهد است ما تمام آثار تاریخی خود کوشش میکنیم با وجه صحیح با وجه احسن باید حفاظت شود و نسلها و معسلین ما در پلانتونها در اکادمی های خود از این استفاده شود، محققین ما از این استفاده کنند. په ورته مهال د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال عتیق الله عزیزي وویل افغانستان په سیمه کې هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر تاریخي آثار او آبادات لري. په وینا یې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو له خپلو تاریخي آثارو څخه ساتنه کړې چې دا له خپلو تاریخي آثارو سره د بېساري مینې ښکارندویي کوي. کوم هیواد چې زیات تاریخي آثار لري، زیات تاریخي ودانۍ لري، زیات تاریخي مشاهیر لري، هغه یو غني هیواد، یو متمدن هیواد او هغه یو غښتلی ولس بلل کېږي. افغانستان لله الحمد په دغه ټولو مواردو کې پیشقدمه ده. د دغه ارشیف څاری په سیمه کې نشته. یعنی لله الحمد څومره کړاوونه او مشکلات چې په افغانستان باندې راغلي دي دغه ملي ارشیف د دغه ملي ارشیف د کارکوونکو په جان پشانیو د هغو په قربانیو باندې دا محفوظ ساتل شوی. نندارتون ته راغلو هیوادوالو په ټولو ځوانانو غږ وکړ ترڅو په دغه 15 ورځني نندارتون کې ګډون وکړي او د اسلام له تاریخي آثارو خبر شي. دوی همداراز ویل افغانستان د تاریخي آثارو له پلوه بډایه هیواد شمیرل کیږي او باید ټول هیوادوال له خپلو تاریخي آثارو سالمه ساتنه وکړي. موږ دغه په همدغه خاطر باندې دا نمایشګاه نیسو چې د موږ ټول هموطنان به خصوصا ځوانه طبقه خپل هویت خپل فرهنګي هویت وپېژني او راسي له ارشیف ملي نه داسې استفاده وکړي چې موږ دلته په ملي ارشیف موږ زیاتره ځوانان خطاطان ځي ایران ته بل ځای ته هلته خطاطي زده کوي، هلته د خطونو د پردیو خطونو نه استفاده کوي. ځوانانو ته مې دا پیغام داسې راسي د خپلو خطاطانو او موږ سره په ملي ارشیف کې کوم خطونه د دې نه استفاده وکړي دا به ډېر ښه. اینمی خودش یک پیغام است که آثارهایی که در این نمایش گذاشت تمام آثار نسخ خطی است، قرآنی است، خطوط هنرهای اسلامی است. تمامش خطوط هنرهای اسلامی است، همه‌اش اورجینال است و کلش اورجینال است. به نمایش گذاشته که بیاین ببینن که دین مقدس اسلام چقدر دین پاک منزه است که بیاین ببینن نزدیک دیدن کنه از آثار قرآن شریف های دست نویس است. آیات های قرآن عظیم شان است، فرمان‌ها زیاد فرامین است که در اینجا به نمایش گذاشته شده و این نمایشگاه بر مدت 5 روز برای تمام باز است و خصوصا در جوانان خواهش میکنیم بیاین از این نمایشگاه دیدن کنن ببینن که دغه نندارتون د قرآن کریم د اویا خطي نسخو په درلودلو سره د ملي ارشیف په تاریخي ودانۍ کې پیل او 15 ورځې به دوام ولري.